قادر نواز صاحب تاسو خو څه وانه غوښتل ډایټینګ هم شروع کړی یاست. حیران یم چې کوم ډش واخلم. زه یم یوازې او ډشز دومره زیات دي چې بابي تاسو واخلئ پلیز. تاسو ولې پلیز ما سره شته. قادر نواز صاحب په خپل کور کې ته څه د مېلمنو جوړوئ؟ نه نو په دې ټوله قسم یوازې زه راګیر کړی م. تاسو مېلمه یې په لومړي ځل راغلی او بیا ستاسو خاطر مدارت خو زمونږ غرض دی که نه؟ زه خو تاسو سره ځان ډېر انفارمل ګڼم او بیا دا خو زما خوش قسمتي دی چې په لومړي ځل دومره ګیدرینګ ماته وشو. ولې ستاسو بال بچ بابي د دغه نعمت نه محروم یم. ثاني څه ونه غیست؟ نه جی ما څخه په ډېر ډک پروت دی. تاسو اخلئ که نه؟ ډېر ښه پخ شوي دي. اخلئ چې ستا خوښ وي نو واقعي چې بیا به ډېر ښه ولې دومره تر پاسې دی؟ بس زما خو ډوډۍ ته زړه نه کېده خو د ډېر خاص مېلمانو مې چې کمپني وله ورکړم. نو سپیشل ګیسټ په نیمه کې پرېږدئ؟ نه جي زما طبیعت ټیک نه دی بیا غواړم. اوکې چې څنګه ستا خوښوي. قادر نواز صاحب اسد دراصل ډېر تنهایي پسنده دی. پلیز تاسو مایند کوئ ما. داود صاحب تاسو څنګه محسوس کړئ چې زما دا مایند کړه؟ زه خو ټول عمر یوازې پاتې شوی یم او بیا د هغې اثر په ما باندې الټه شوی دی. داسې ګیدرینګ ته خو زه ډېر خوشحالېږم. دراصل دا ستاسو مثبت رویه ده چې باوجود د یوازې پاتې کېدو تاسو ګڼه ګوڼه خوښوئ. ثانیې تا هم په نیمه کې پرېښودو؟ نه زه ستاسو دپاره کابل یم. نو بیا به دا ښه نه چې په خپل داسې تیاره کړي. جی دا خورا پسه ده. دې خو تر اوسه پورې لا د کچن مخ هم نه دی لیدلی. زه خیر دی چې دا قادر نواز صاحب حکم دی نو منل خو به غواړي که نه؟ داود صاحب حکم نه خوښه زما خوښه. نسرین له خپله کوره ډېره بېنوا راولېږلم. داسې خو خلک پردو خلکو سره هم نه کوي. چاچي نه پوهېږم چې زموږ په دې کور کې څه چل شوی دی. د ټولو ما څخه خراب شوی. نسرین چې ما ته څونه ستړې سپورې او سپکې خبرې وکړې خو ټیک د ما په خپل ځان برداشت کړي. خو چې داود لالا خپل مشر ورور ته دومره سپورې خبرې وکړې نو خو بالکل ټیک نه وی. هغه خو په ما ډېرې بدې ولګېدې. ته غلې شه مړې دا تا څه د تورونه شروع کړي دي؟ نو ښه وایم که نه چې د خپل مور پلار په رویه پوه شي چې مونږ هغې څه ګڼو او هغې زموږ سر څه کوي. اسد کشر دی او کشرانو ته څوک د خپلو مشرانو په سر باندې بد نه وایي. او نسرین او داود خو د هغه مور پلار دي. نو ته دې ولې هغې ته دم پیسو دشمنان خو یې نه دي که نه؟ کاکا جي ما ته پته ده د هغوی سلوک د زغملو نه دی اوس. اسده بچې لاس چې مات شي نو غاړې له راځي. او داود خو زما ورور دی. زه خو د هغه خلاف خبره هم نشم اورېدی که نه بچې. تر دې نه باوجود هم چې هغه موږ پردي وګڼلو. که هغه پردي وګڼلو نو زه خو یې خپله وینه ګڼم که نه مړې. ته فل اوس هم د خپل وی تمه لرې. دا ته څه بوتې یې مړې. اوبه په ډنګ نه بیلیږي. که هغه د پیسې په غرور کې د رشتو قدر هېر کړی دی نو زه هم هغه هېر کړم نو بیا په ما او په هغه کې فرق څه پاتې شو؟ یا لکه فاروقه یا لکه ودرېږه ته. نه دوا نه سلام. دا ته نه ګورې چې څوک راغلی دي؟
تاجي به ما خپل عزت او غیرت ګران دی نو داسې بې پته خلکو سره تعلق نشم ساتلی. فاروقه تا ما له داسې سپور جواب راکړ دا زما د تربیت نن دا نتیجه ده. ښه نو بیا ما هم د داسې بې پته خلکو سره مه لوګڼه. او کاکاجي نه جی ما څخه پنیر ډک پروت دی تاسو واخلئ که نه ډېر ښه پخ شوي دي واخلئ. ستا خوښ وي نو واقعي چې بیا به ډېر ښه